د ډیورنډ توافق لیک. امیر عبدالرحمن خان د هیواد ډیرې سیمې په سر کې کندهار او هرات د خپل حکومت تر ګرت لاندې راوستې، ولې له بده مرغه چې د خپلې واکمنۍ په مهال یې د هیواد ډیرې سیمې هم له لاسه ورکړې. که څه هم امیر عبدالرحمن خان په داسې مهال کې واک ته ورسېد چې افغانستان د دوه ښکېلاکګرو لخوا تر ګواښ لاندې و. زما هیواد د یوه بېوزله په څېر دی چې له دواړو خواو ورته زمری او یږ د ښکار په نیت ورته په برند برند ګوري، نو د یوه ریښتینې ساتندوی له ساتنې او مرستې پرته د کوچني ښکار نشي کولی چې تر ډیره وخته د دوی په منځ کې ځان وساتي. تزاري روسانو لکه د خونړي ښامار په څېر د منځنۍ اسیا هېوادونه یو د بل پسې تېر کړل. ان دا چې په پای کې د کوماروف په مشرۍ 4,000 روسي پوځیانو په پنجدې تېری وکړ چې د افغانستان لږ شمېر ولې باتورو سرتېرو د جنرال غوث الدین په مشرۍ په پوره مېړانه د وروستۍ سلګۍ پورې خپلې خاورې نه ساتنه وکړه، تر هغې چې لا لبه شهیدان شول. انګریزانو تر هغه بریده پورې د روسانو له ګواښ سره او تېري نه ویره نه لرله چې د هند نیمې وچې ته کوم ګواښ پېښ نه شي، بلکې په دې خوشحاله و چې د امیر تر هغې وګواښي چې تر څو د انګریزانو هر ډول غوښتنې ته غاړه کېږدي، او همداسې هم وشول. په دې اړه یو شمېر تاریخ پوهان په یوه خوله دي چې افغانستان په دغه مهال د روسانو او انګریزانو تر دومره ګواښ لاندې و چې امیر ته د افغانستان ساتنه ګرانه شوه، او هغسې خو یو شمېر ستونزې له دمخه هم امیر ته په میراث پاتې وې، لکه د 1812 کال د سیکانو لخوا د اټک کلابندي، په 1821 کال کې د غازي خان او اسماعیل خان د ډیرو نیول، او په 1823 کال کې د پېښور لاندې کول د بیلګې په توګه یادولی شو. همدارنګه د یادولو وړ ده چې ووایو د امیر یعقوب خان په مهال هم په 1880 کال کې د ګندمک د تړون په تړاو یو شمېر سیمې له افغانستانه بېلې شوې چې په دې کار سره هم افغانستان ډېر کمزوری شو. د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په مهال په 1804 کې د روسانو لخوا د مروې نیول او په 1815 کال د پنجدې لاندې کول ټول هغه لاملونه وو چې د ډیورنډ توافق لیک ته یې لاره پرانیسته. روسانو چې کله منځنۍ اسیا لاندې کړه، نو انګریزانو په بیړنۍ توګه وپتېیله چې د هندوستان د ساتلو لپاره د ډیورنډ توافق لیک لاسلیک کړي. دا په دې معنا که چیرې روسانو د افغانستان له لارې هند ته را دمخه کیږي، نو بیا انګریزان په ډېرې چټکۍ کولی شي چې خپل پوځونه د افغانستان مهمو ښارونو ته لکه کندهار، کابل او جلال آباد ته ورسوي. پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ په دې اند دي چې سره له دې هم امیر دغه کار ته نه حاضرېدو چې دی په پای کې هغه وخت په دې اړه خبرو ته حاضر شو چې روسانو د افغانستان په شمال ختیځ یعنی په لوی پامیر کې د افغانستان نظامی پوسته په نظامی یرغل سره ونیوله. امیر چې په دې ډول د روسانو او انګریزانو لخوا تر فشار لاندې راغی، د هند د باندنیو چارو وزیر سر ماتمر ډیورنډ په سروالۍ یو کوچنی ملکی هیئت په کابل کې ومنه. په داسې حال کې چې د امیر باور د انګلیس په دوستۍ باندې کم شوی و، ډیورنډ د یوه پلاوي سره چې سپهسالار سرخي غلام حیدر خان د استقبال لپاره ورته په تورخم کې ولاړو. د سپټمبر په وروستیو کې 1893 د اوسنۍ ننګرهار سیمې ته راننوت. ډیورنډ د موافقه لیک له لاسلیک نه یوه ورځ مخکې امیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د خاورې ساتنه به کوي، ولې له بده مرغه چې په کال 1893 د نومبر په 12 نیټه دغه توافق چې د پښتنو یوه تنه په 2 برخو وویشله لاسلیک کړ. د هیواد نامتو تاریخ پوه میر غلام محمد غبار په دې اړه کښلي دي. د ډیورنډ کرښه نه یوازې امیر باندې په زور وتپل شوه، بلکې امیر ته یې د جګړې ګواښ هم وکړ.
د ډیورنډ توافق لیک ته د وزیرستان د وګړو ګواښ. هغه مهال چې د افغانستان وګړي له دغه توافق لیک څخه خبر شول چې په ټول هیواد په سر کې د پښتونخوا ولس او په تیره د کرښې دواړو غاړو کې میشتو قومونو نه یوازې د ډیورنډ د کرښې په وړاندې خپله کرکه څرګنده کړه، بلکې په یو شمېر سیمو کې په وسلوال پاڅون هم لاس پورې کړ. د دغو ولسونو په لړ کې یو هم د وزیرستان ولس و چې په ډاګه یې د انګلیسي حکومت خلاف غږ پورته کړ. په ټوله هغه سیمه کې د وطن په نام جهاد پیل شو چې امیر عبدالرحمن خان فرنګیانو ته سپارلې وه. ولې فرنګیانو کوشش کاوه چې مجاهدین له خپل جهادي عزم څخه واړوي. د وزیرستان د وګړو زړه ته نه لیده چې امیر د دوی له سلا پرته داسې لویه او ناوړه پرېکړه کړې وي. نو ځکه مشرانو او د قوم خانانو د پکتیا والي سردار ګل محمد خان ته د غازي کشتوري خان په استازیتوب یو پلاوی واستاوه چې پوه شي آیا امیر عبدالرحمن خان رښتیا هم د واڼه سیمه د ډیورنډ په خوښه انګریزانو ته ورکړې ده. نوموړي هم ځان بې خبره وښودو. ولې دا یې وویل چې کوم څوک چې تاسو دا ډول لاسلیک خبره کوي باید د چې مهر شوي سند ولري. د سردار صاحب د بې خبرۍ څخه د دې پته ولګېده چې د امیر او فرنګیانو ترمنځ څه تړون شوی دی. د پلاوي د راستنېدو وروسته په ټولو وزیرو کې ګنګوسې خورې شوې چې امیر زموږ سیمه انګریزانو ته سپارلې ده. نو بیا یې د پخوا په څېر د خمتا سپین کالي پر تن کړل او د انګریزانو په مورچلو ور وختل او جګړو لا زور واخیست چې موږ د دغو جنګونو په لړ کې چې د پلاوي له بیرته راستنېدو او نشت د هغې جګړې یادونه د بیلګې په توګه کولی شو چې د سسوبۍ په چاونۍ کې د وزیرو د برید له کبله پیښه شوه. که له یوې خوا د وزیرو ځوانانو او غازیانو د جګړې مورچل په خپلو وینو رنګین ساته، خو له بلې خوا د سیمې مشرانو او خانانو د جرګې جوړولو تابیا هم کوله. نو ځکه خو یې د پلاوي له بیرته راتلو وروسته په واڼه کې یوه لویه جرګه جوړه کړه چې په پای کې د جرګې یوه نامتو میړه ملا صاحب پیونده وویل: مشرانو، ورونو او غازیانو، هغه اوازه او ډنډوره چې مونږ په سیمو کې زمونږ د برخلیک په اړه ولیدلې ده. سردار ګل محمد خان د پکتیا حکمران هم مجاهد کشتوري خان ته چې هم دلته ناست دی څه معلومات په لاس نو ورکړي. دا د زموږ او تاسو اوسنۍ واړه جنګونه هم د جهاد دي. د واڼه په جرګه کې راټولو مشرانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې د جرګې غړي باید یو لیک امیر عبدالرحمن خان ته واستوي. که چیرې امیر دغه لیک ځواب مونږ ته را نه کړ، پکار دی چې ملا صاحب پیونده اخوند په خپله کابل ته له یو شمېر سپین ږیرو سره لاړ شي او له امیر سره د مخامخ وګوري. کله چې امیر د خپل والي له لیک او څرګندونو خبر شو، نو بیا یې خلیفه نور محمد او د پکتیا والي ته وویل چې د وزیرستان وګړو ته ووایي چې پرته له بیرمل او مرغینه نور ټول وزیرستان د برطانوي هند برخه ده. که څه هم میر غلام محمد غبار له دا خبره هم کوي چې امیر نوموړو ته دا هم په ډاګه کړې وه: تیرو 14 کلونو کې تاسو زه ډېر په تکلیف کړی یم. څومره نصیحت مې چې تاسو ته کاوه ګټه یې ونه کړه. آخر زه مجبور شم چې ستاسو سیمه انګریزانو ته ورکړم. د وزیرستان وګړو چې نه یوازې د لیک ځواب ترلاسه نه کړ، بلکې وایي په دې هم ټینګار کاوه چې ملا پیونده او پلاوي باید کابل ته له تلو ډډه وکړي. ولې بیا هم هغوی ونه منله او یو شمېر مشران چې په سر کې ملا پیونده، ملا حمزالله، ملک هفتې خان، انګور خان، دلباس خان
او نور ملګریو د کابل په لور وخوځېدل. پلاوي کابل ته په لاره د مسحي لوګر ملا فیض محمد صاحبزاده سره هم ولیدل او بیا د کابل په لوري رهي شول. امیر چې د وزیرستان له مشرانو خبر شو نو بیا یوازې ملا پیونده خپل حضور ته ومنه او په زغرده یې ورته په ډاګه کړه. د ژوب او وزیرستان ټوله سیمه د فرنګیانو سره د جنگ د مخنیوي په خاطر په هغوی پورې اړه لري. ما دا مصلحت ولید چې د افغانستان یوه ټوټه خاوره د نور افغانستان د موجودیت په صورت کې تر څو فرنګیان په هندوستان او بنګال کې وي په همدوی پورې تړلي وي. 2 ځلې جګړې افغانستان وران کړی دی. تاسو ولاړ شئ او څنګه چې مو خوښه وي هم هغه څیر د فرنګیانو سره معامله وکړئ او که ستاسو د ولس خوښه نه وي چې په کاکړستان او وزیرستان کې ژوند وکړي، افغانستان د دوی کور دی. دلته به موږ ورته د ژوند کولو لاره چاره برابره کړو. کله چې د وزیرو مشران د امیر وچ او کلک ځواب واورید نو په نهیلۍ سره د وزیرستان په لور راوخوځېدل. ولې په لاره کې له بېلابېلو قومونو سره لیدنې کتنې هم وکړې او د تړون راتلونکي بدمرغۍ یې ورته په ګوته کړې چې د وزیرو مسودو مراڼو داوړو کاکړو او نورو قومونو برخلیک ورپورې تړلی و. د تړون په 2م کال په کال 1894 کې مسودو په واڼه کې په انګریزانو برید وکړ. د انګریزانو چوڼۍ یې لوټ کړه او ټول انګریزان یې ووژل. دغو جګړو هغه وخت زور واخیست چې کابل ته تللي پلاوي وزیرستان ته ورسید. نو بیا د بېلابېلو قومونو مشرانو لکه ملا صاحب سید اکبر، ملا صاحب حمدالله، زنګي خان، علم خان زلیخیل، انګور خان، حاجي محمد خان سرکیخیل، تادین خان، اطمنزی، مشرف خان، رمضان خان، غالب خان مسعود، بنگل خان کاکړ، شیرجان کاکړ او نورو ننګیالیو په ګډون پریکړه وکړه چې د ملا صاحب پیونده په مشرۍ د انګریزانو خلاف د وطن دغه جهاد وکړي. انګریزان چې له دې پریکړې نه خبر شول نو په ورته جګړو یې لاس پورې کړ چې له بابته یې په ټولو هغو سیمو کې جګړه پیل شوه چې د ډیورنډ توافق لیک له مخې له افغانستان نه بېلې شوې وې. موږ د ساري په توګه د کال 1895 د درویش خېلو وزیرو جګړه یادولی شو. د بریګیډیر ټرنر او لوکارټ ترمنځ جګړه په 1895 کال په چترال باندې د میجر سر ارلو تیری. په 1899 کال یو بل لوی پوځي برید چې د میجر کاربرټ لخوا د درویش خېلو وزیرو د ځپلو لپاره ترسره شو. په همدغه کال په سوات، مومند، باجوړ، ترکاڼو، اکوزو، دیر، عثمان خېلو او رګزو، اپریدو، سمکنیو، بونیر او نورې ډېرې خونړۍ جګړې د میجر ګربرټ، جنرال بیلډ، جنرال ایلز، کرنل ریډ، جنرال پلیټمیمز او جنرال لوکارټ، بریګیډیر ګیسلې او کرنل هیل په مشرۍ پیښې شوې. د بیلګې په توګه یادولی شو. امیر عبدالرحمن خان په خپل کتاب کې د دغو جنګونو پخلی کړی دی چې په یوه برخه کې لولو. زما د څرګندونو سره سم د چترال، باجوړ، ملکنډ، وزیرو او اپریدو جنګونه ټول له نوموړې نیټې نه وروسته د برید پولو له همدې قبیلو سره چې د انګلیس دولت تر لاس لاندې سیمو کې رامنځته شول، ځکه چې هغوی نوره هیله نه لري د مسلمان حاکم تر حکومت لاندې بشي او نه غواړي چې دا انګلیسي حاکم تابع دی وي. انګریزانو چې د ډیورنډ له موافقې لیک نه وروسته د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د جګړې خونړي ګواښ ولید نو له امیر نه یې غوښتنه وکړه چې د کرښې دواړه غاړې له خپلې پرېکړې نه خبرې کړي. که څه هم د یو شمېر سیمو ولسونه له یادې شوې پرېکړې نه خبر وو، ولې بیا هم د انګریزانو د ټینګار او ګواښ له بابته امیر
دې ته اړ شو چې د یادو شو سیمو نقشه د کرښې دواړو غاړو ته واستوي. امیر همداسې هم وکړل او د موافقه لیک په دغو ټکو یې داسې ټینګار وکړ: د درواز او شان او واخان په سیمو کې به د سرحد کرښه د 1883 کال د موافقتنامې مطابق وي. د واخان څخه به دغه کرښه کافرستان او چترال ته ځي. وروسته به د سندک څخه تیریږي. د هغه ځای څخه به کرښه د مومندو په غرونو کې چې د مومندو او بجوړو ترمنځ پراته دي تیریږي. وروسته دغه سرحدي کرښه د لوړګي، کوتل او اشکار علي ته رسیږي. دا کرښه وروسته سپین غره ته خیژي چې د افریدو او شینوارو اقوام سره جلا کوي. د سکام په نامه د سپین غره په لوړه څوکه به علامه نسبیږي. بیا دا کرښه زازیو، سمکنیو، خوستیو او بیا تورو ته ورځي. وروسته دا سرحدي کرښه د خوست او د وړو پولو ته رسیږي او د هغه ځای څخه برملو او وزیرو ته ځي چې برمله افغانستان ته پریږدي. کرښه د هغه ځای څخه تروا او ککړستان او د هغه ځای غرونو ته چې سلیمان خیل، کاکړ او وزیر سره بیلوي رسیږي. وروسته دا سرحدي کرښه د ترکو، اندړو او توخو اقوامو سیمو ته ورننوځي او د هغه ځای غرونو ته چې د دغو دوو قومونو او د ککړستان ویشت دی رسیږي. له دغه ځای وروسته دا سرحدي کرښه په بلوچستان کې نوي چمن، نوشکی، چاغي او تر ملکسیا کو پورې ځي.